دوستانو د زناور ذبحه دا په دوه قسمه ده، یو اختیاري او بل اضطراري. اختیاري ذبح مطلب دا دی چې انسان څاروی راسملی دا قابو کی خپې وغیره ولا تړلی او د هغې نه پس ورته په ماریا باندې چاړه راکاږي او د زناور ذبحه کي. دې ته ویلی کېږي ذبح اختیاري. ذبح اختیاري ورته ځکه ویلی کېږي چې کومه طریقه شریعت ښودلې وه په حقه طریقې سره د په خپل اختیار سره دا څاروی ذبحه که نو دا شوه ذبح اختیاري. خو کله نه کله داسې چې څاروی سرګی شي او دی چې کوم دی منډه شروع کی نو که خلکو پسې ډېرې منډې وهي دا څاروی بیا نه قابو کېږي. دا څاروی کله یو کلي ته وړي، کله بل کلي ته، کله بل کلي ته، او دا خلکو پسې منډې وهي. نو په دې صورت کې د دې ځناور ذبح اختیاري دا اوس ناممکن ده. نو اوس به دا خلک څه کوي؟ نو شریعت لیکلي دي چې په دې وخت کې به دې ذبح اضطراري کوي، یعنی ذبحه د مجبورۍ. او هغه دا ده چې یو تیره سیز، داردار سیز، سوکهدار سیز، نوکدار سیز به راولي، یعنی چاړه وغیره شوه او هغه په دې ځناور باندې ورولي. که د ځناور پې په هر ځای ولګېده، په ملا پې ولګېده، په ګېډه ولګېده، په ماری ولګېده او د نه وینه ووته او دې نه پس دی مړ شه، نو دا اضطراري ذبحه وه. دا ذبحه هم ټیک ده او دا څاروی حلال دی. یا دا شانتې یو څاروی وتښتېده او په کوی کې وغوځار شه، نو اوس د کوی نه د راوتو سیسټم نو او د هغه راویستل ناممکن و یا ډېر مشکل و، او یا به روزي خو لیکن کېدی شي د راوتو نه مخکې دی نه په کوی کې څه وځي مردار شي. نو د دې ځناور ذبحه هم اوس اضطراري ده. اضطراري مطلب دا چې بره نه به په یو تیره څیز ولي، دا ګېډه وغیره والا یا د بندر بن اندام چې وینې مینه ترې وځي، نو چې کله دی پې د بر نه تیره څیز وغوځار کي دا څاروی زخمي شي او وینې ترې روانې شي، نو دې نه پس که دا څاروی مړم شو دا پاک دی، حلال دی او د خوراک جایز دی.